څلوردېرشتم سوال دی چې آیا د شرک سره عمل کول فایده ورکوي؟ جواب: د شرک سره عمل کول هیڅ فایده نه ورکوي. کله چې یو انسان د الله سره شرک کوي او د عقیده شرکی عقیده وي، که دا څومره نیک عملونه کوي نو دته هیڅ فایده نه ورکوي. ځکه قرآن مجید په سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دا انبیا او دې پیغمبرانو د الله سره شرک کړی وي، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الله به د دوی عملونه هم تباه کړی وي. نو د دې وجه نه د شرک په وجه الله د انسان نیک عملونه تباه کوي. که انسان څومره نیک عملونه کوي او د عقیده شرکی عقیده وي او دا د الله سره شرک کوي، نو دته د نیک عملونه هیڅ فایده نه ورکوي، الله ته نه قبلي. حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. زه د هغه حصدارانو د حصې نه ډیر بې پروایم، زما هغه عمل ته هیڅ حاجت نشته کله چې دا خلک پکې ما سره پاغي کې بل څوک حصدار جوړي، بل څوک را سره پکې شریک جوړي. الله فرمایي دغه عمل ته زما هیڅ حاجت نشته، د دې عمل نه زه ډیر بې پروایم. که عمل کې صرف او صرف زما د پاره وکړه، حصدار را سره پکې ما جوړوا. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري، چا چې داسې یو عمل وکړي چې پاغي کې د ما سره بل څوک شریک کړو، الله فرمایي ترکته وشرکه، زی هغه عملم پرېږدم او هغه خپل حصه ورته پرېږدم چې ما سره پکې څوک شریک کړي، هغه ته هغه حصه پرېږدم، هغه عمل ته زما هیڅ حاجت نشته. نو د دې وجه نه د شرک په وجه باندې نیک عملونه انسان ته هیڅ فایده نه ورکوي. د شرک نه ځان ساتل پکار دي.